سلامونه وخت مو په خیر. زموږ د نن ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د افغانستان سترې بریا په اړه د پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو او تبصره کوونکو څرګندونې. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. افغان لوبډله نن د سږ کال آسیا کپ لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړه او ورسره بل پړاو ته د تلو چانس ډیر کړ. په دې تړاو د کرکټ لوبغاړو تبصره کوونکو څرګندونې کړې چې له تاسو سره یې شریکوو. د هند پخوانی لوبغاړی وسیم جعفر ویلي دا یوازې بریا نه وه بلکې نورو لوبډلو ته پیغام ورکول وه. د هند مشهور تبصره کوونکی هراش بوکلي لیکلي افغان لوبډله ډیر متاثره کړم. دوی اوس یوازې ښه سپینالان نه لري بلکې توپ وهونکي هم مهارت لري او هم د حالت څخه خبر دي. دوی په سمه لاره روان دي. بوکلي دغه راز د رحمان الله ګربز چا چې چټکې 40 منډې وکړې ستاینه کړې او ویلي دي بعضې شاټونه یې بیخي ځانګړي وو. رحمان الله ګربز بعضې شاټونه بیخي ځانګړي وو. زه نن منتظره وم چې لوبه یې وګورم او هغه هم ناهیلي نه کړم. د لوبې په تړاو د سریلانکا لوبډل مشر وویل چې 20 اوریزه لوبه کې داسې پیښیږي خو سپین بالران یې باید تر دې ښه بالنګ کړی وای. د سریلانکا لوبډل مشر په باور چې لومړی بالنګ یې کړی وای نو ممکن پایله به یې ښه وه خو زیاته یې کړه چې د بنګلادیش په وړاندې لوبه کې به ښه لوبه کوي. افغان کپتان له خپلو بالرانو خوښ برېښېده او فاسټ بالر فاروقي ستاینه یې وکړه چې لومړیو کې د ویکټو اخیستو سره د سریلانکا لوبډله د فشار لاندې کړه. نبي زیاته کړه له دغې بریا سره یې د لوبډلې مورال لوړ شوي او تمه یې وښوده د نورو لوبو کې به هم ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. فضل حق فاروقي چې د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی شو ویل له نوي او زور دواړه بالونو راحت وي او کله چې هم ورته اړتیا وي نو د خپلې لوبډلې لپاره به پوره ډاټ لوبه کوي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.